السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف وين اللهم صل على محمد دما عزتمنو مسلمانانو ورونو دا کومې ورځ شپې چې تیریږي او دا چې را روانې دي دا الله جل جلاله د طرفنا د خپل عبادو او بندگانو لپاره ډېرې مبارکې ورځې شوې. کال 12 میاشتو کې 4 میاشتې داسې دي چې هغې ته اشهر حرم وایي، د حرمت میاشتې، او په هغې کې یو ذوالقعده، دویمه ذوالحجه، دریمه محرم او 4مه رجب. دا 3 میاشتې پرله پسې ذوالحجه دا په قمري حساب سره د سپوږمۍ په حساب سره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د میاشتو ترتیب همدغه و، او په اسلامی کلندر کې د میاشتو ترتیب همدغه دی چې دا د سپوږمۍ په حساب سره کال پوره کېږي. په دې میاشتو کې محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. 12 میاشتې. په دې کې د 4 دې ته اشهر حرم وایي، د حرمت میاشتې. یو ذوالقعده چې په ختمېدو ده، یو ورځ 2 دي پکې، دې پسې متصل ذوالحجه ده. ذوالقعده دې ته زموږ د زنانو په حساب کې د خالي میاشت وایي، ذوالحجه دې ته د لوی اختر میاشت وایي. دا شروع کېدو والا ده. ذوالحجه چې ختم شي بیا محرم ده، او محرم هغه میاشت چې د هغې نه اسلامي کلندر شروع کېږي، یعنې د میاشتو حساب چې شروع کېږي نو د محرم نه شروع کېږي، نوی کال له هغې نه شروع شي. دا 3 پرله پسې دي، او یو میاشت چې د دی نه بېله د هغه رجب ده، هغه بیا د رمضان د میاشتې نه 2 میاشتې مخکې چې کوم میاشت شروع کېږي هغې د رجب وایي. د 4 میاشتې دې ته اشهر حرم وایي، او اشهر حرم معنا د حرمت میاشتې، او د حرمت مطلب دا دی چې الله جل شانه څخه د دې میاشتو په نسبت د نورو میاشتو قدر ډیر دی. په دې میاشت کې د بنده د نیکو اعمالو قیمت ډیر لګي، او په دې میاشت کې د بنده گناه او معصیت هغه هم ډیر خطرناک شي د بنده لپاره.
بس د دې حکم دا دی چې په دې میاشت کې خصوصا ټول کال له ګناه نه ځان ساتل پکار. ګناه ده. ګناه د الله جل شانه د ناراضتیا سبب دی. ګناه د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول دی. ګناه د جهنم سوی دی، خشاک دی، اور دی. د ګناه په وجه سړی په جهنم کې سوځي. نو ټول کال ټول عمر انسان ته پکار دی چې د الله د نافرمانی او د معصیت نه ځان ساتي. کوم سيزونه نه چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا د هغې نه ځان بچ کړي. او کوم اعمال چې هغه د الله جل شانه د رضا او د خوشنودۍ اعمال دي، الله پاک په خپل قرآن پاک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر په خپل احادیث مبارکو کې د غنی کو اعمالو تذکرہ کړی دا. هغه اسم کول پکار دی او په دې میاشتو کې لا نور ډیر کول پکار دی. په دې کې د دې میاشتو مشرکین هم ډیر قدر کولو. دا ملت ابراهیمی کې دغه سره روانه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک چې بکم ځای کې شوی دی مکه مکرمه، د هغه ځای خلق قبایل عرب هغوی به جنګېدل، جنګونه به ډېرو، لیکن چې کله به دا میاشتې راغلې نو بیا به هغوی وسله کېښوه، جنګ به بند کړو. دا حکم و چې په دې کې نه نورې په دین عمل نو بت پرستی پکې وه، لیکن د بعضې څیزونو خیال یې ساتلو، هغې کې د دې میاشتو خیال. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله چې لګي مضر، دا غټه قبیله ده. نو مضر دا عادتو چې کله به رجب میاشت راله په دې څلورو میاشتو کې زبرګه میاشت چې ورته زنانه وایي رجب، هغه چې به راله د هغې نه مخکې به بیا خپله وسله ټوله وویسته، یعنی د نیزې نه به خوله وویسته او لاس کې به بیل کو، او د برچې نه به خوله بیله که لاس کې به بیل کو، بیا به په محفوظ ځای کې وسله کېښوه. او دا بیلول به ځکه کول چې اسینی دا تیاره وسله چرته غوسه شو مونږ چا سره جنگ جوړ شو بیا زمونږ نه حرکت ونشي خطا. نو دا هر څه به کېښول. دشمن به په علاقه باندې، په کلي باندې، په لاره باندې تېرېدو، بیا به هغه ته هم څه نه وي. لیکن نن سبا مسلمان ته دا پته هم نشته دی چې دا د حرمت میاشت دی. اگر که د جهاد حکم هغه سه اوس نه دی لکه څنګه چې مخکې و، بعضې حضرات خو اوس هم وایي، لیکن د دې حرمت اوس هم په خپل ځای دی. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ګناه کوي او ګناه بیا په جماعت کې کوي، نو چې چا ونیو په ګناه باندې نو هغه ټول خلک سکونډي او هغه ته وایي چې ګوره بې شرمه تا ته شرم نه درځي د الله په کور کې ګناه کوي، د الله کور دی په هغې کې ګناه کوي. دغسې په دې میاشتو کې د ګناهوالی او په هغې کې تیزي هغه نور هم سخته شي. الله جل شانه قهر و غضب ته دعوت ورکول، نو دې ته اشهر حرم ویلی کېږي. په دې کې دا اوس چې کومې ورځې شپې را روانې دي، دا چې تیریږي دا د حج ایام دي. د رمضان پسې متصل د شوال میاشت، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، یعنی د ذوالحجې یو څو ورځې خصوصا د لومړۍ عشره و هغې پسې متصل یو څو ورځې، دا ټولې ورځې 2 میاشتې او 14 ورځې جوړیږي. دا د حج ایام دي. حج په دې کې د اسلام لوی ستن چې عبدالله ابن عمر سے حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث مبارک روایت کړي، او دا مشهور مفهوم دی د دې هر یو مسلمان ته تقریبا یاد وي. بنی الاسلام علی 5، شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. به اسلام بنیاد په 5 سوزونه دي. یو د لا اله الا الله و محمد رسول الله اقرار او گواهی دا غټ ستن ده، دې سره سړی مسلمان شي. و اقام الصلاه، دویم مز ادا کول. و ایتاء الزکات، دریم زکات ورکول. و صوم رمضان، څلورم روژه، فرض روژه د رمضان نیول. والحج،
او پنځم حج ادا کول. دا د اسلام پنځ بنا پنځه غټ استنی دین اسلام کې نورم ډیر احکام دي، لیکن دا په خصوصیت سره په یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. نو اسی خو موږ مونږه کال 12 میاشتې کېږي او روزانه په وخت کې 15 مزونه په ورځ کې 15 مزونه فرض دي. زکات هغه چې چا سره مال وی نصاب ته رسیدلې وي دا غي تذکرہ تاسو ته کیږي، هغه باندې فرض دی او کال کې یو ځل خپل مال زکات ادا کړي. درېما روزه ده، روزه په 12 میاشتو کې یو میاشت د رمضان میاشت، او حج په ټول عمر کې صرف یو ځل دی، یو ځل چې حج کو باز فرض ادا شو. نو دا حج په دې ورځو شپو کې ادا کیږي. شوال کې احرام څوک تړلی شي، حج تزي نتلی شي، بیا په احرام کې ګرځي تر څو پورې چې دی یا عمره نه کړي حج تمتع کې، او یا عمره او حج دواړه نه دي کړي په حج قران کې، او یا حج صرف نه دی کړي حج افراد کې. بهر حال دا ورځ شپې ډېرې مبارک دي. په دې کې چې کوم میاشت اسره خطو والا ده ذوالحجه، بیا په هغې کې د حج مناسک شروع کېږي. په 8 د ذوالحجې باندې حاجیان د مکې مکرمې نه روانېږي. چې څوک په احرام کې دي د مخکې نه حج قران کې یا حج افراد هغې خو دي په احرام کې، او چې څوک په احرام کې نه دي احرام یې سپړ دی او چې دلته نه لاړل حج تمتع کې، نو هغې بیا د 8 ذوالحجې نه بیا احرام وتړي او مینا ته ځي، بیا شپه په مینا کې تېره کړي، بیا په 9 ذوالحجه چې د عرفې ورځ ورته ویلی کېږي عرفات ته ځي، بیا هغه ورځ په عرفات کې تېره کړي، بیا هلته نه د شپې چې نور پروزي ماښام را روان شي، شپه په مزدلفه کې وکړي د اختر شپه چې وي زمونږ 10 ذوالحجې، او بیا چې کله سحر راوخېږي نو د نور راختو نه مخکې د مزدلفه پرېږدي او جمراتو ویشتو ته چې جمرة العقبا یو شیطان ویشتل دی هغې ته را روان شي، او بیا په بله ورځ باندې بیا 3 شیطانان، بیا په بله ورځ 3 شیطانان دا ولي طواف زیارت وکړي، قرباني وکړي، حج سر ته ورسېږي. دا په دې شپو کې کېږي. د دې شپو 10 شپو خصوصا د ذوالحجې د ړومبنۍ عشرې الله جل شانه په دې سورة الفجر کې په قرآن پاک کې په هغې قسم خوړلی دی. یو څو څیزونو قسم یې خوړلی دی، 15 څیزونه دي په هغې کې. یو دا 10 شپې والفجر، الله پاک فرمایي په فجر مې قسم وي، فجر د سحر وخت وي، ولیال عشر، او په 10 شپو مې قسم وي. دا 10 شپې مفسرین فرمایي همدغه دي، اقوال پکې نور هم شته. والشفع والوتر، او په جفت او په طاق مې قسم وي. واللیل اذا یسر، او 5 په شپه مې قسم وي چې کله شپه لاړه شي تېره شي. د سحر فجر قسم خوړل الله جل شانه نه علاوه مونږ ته دا اجازت نشته دی چې د الله د نوم نه علاوه په بل یو څیز باندې قسم وخورو، او الله جل شانه د بنیانو غونې مکلف نه دی. البته هغه د عدل والا دی، د علم والا دی، هغه حکیم دی، د هغه یو کار هم عبث نه دی، لیکن په هغه باندې داسې احکام نه دي لکه څنګه چې بندګانو ته دي، ځکه چې بندګانو باندې دا احکام الله جل شانه فرض کړي دي، او د الله مساوي او د هغه د پاسه بل څوک نشته. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کا ولد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ جل شانہ چې کله قسم خوري هغې کې مختلف وجوهات د هغه څیز عظمت باندې قسم خوري چې دا عظیم شی دی، د سبا وخت دا یو عظیم شی دی. په دې کې عظمت په 2 قسمه دی. توره تیاره شپی، قلاره شومی، سکون کې وي خلک، ګرځېدل نی څوک ګرځي نه، هر یو کس په ارام وي، ځناور حیوانات هم اودي. دا اوس بیا خبره ده چې نن سبا خلکو معامله الټه کړې ده، د شپې ویښ او د ورځې اوده. حالانکه الله جل شانه اوس په د قرار او سکون دپاره راستولی. ها داسې کیدی شي چې یو جایز
کاروبار کولو والا هغه په دغه شپه باندې ویښ وي. مثلا یو کس ته څوکۍ کوي، څوکیدار دی، هغه ته ویښ پاتې کېدل ګناه نه ده، لیکن عبس فضول په تماشو کې، په خنداګانو کې، په فضول مجلسو کې، فضول خوراکونو کې، په گپ شپو کې د شپه تیرول رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلی. نو شپه قلاره وي، هر یو څیز په سکون وي، او چې څنګه سحر راوخیږي نو سبا راختو سره ټولو څیزونو کې هلچل حرکت دا پیدا شي. موږ ته چې سړی راځي د سحر د بانګونو نه مخکې بعضې مارغان هغه وخت کې پاسېدلي، وړې وړې مرغۍ وي، هغوی د الله جل شانه تسبیح شروع کړي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. خوشمس قسمت خلق د الله نیکان بندگان د سحر د اذان نه مخکې پاسېدلي، د تهجد موزي کړی، او بیا چې څنګه د سحر اذان وشي جماعت ته راتلل شروع شي، د قرآن پاک تلاوت او په ذکر الله کې مشغول شي. یکسر ارس بدل شول، یا خلق ادو یا ویښ شو. کاروباری خلق کاروبار ته، زمیدار پټی ته روان شي، کارخانهدار کارخانې ته، ملازم خپل ملازمت ته روان شي. نو دا ایک دم دا تبدیلی دا چراله الله جل شانه دی کې اشاری خي چې دغه سی به انسان د دنیا دا نظام چې ته په خوب باندې وده او ته وای چې دغه خوراک ته او سخاک ته او نوکری ده او کاروبار ده او زمیندار ده او پیسې ګټل دي او د کور ولې بچلول دي، یو ځل به د دې غفلت دا پرده لري شي، چاق شي، دا ټول هر یو شی به ختم شي. دا بنگلې او محلات چې ته د خوشحالۍ دی دا به وران شي، دا سورلۍ بني، دا سمندر به په اوچه راوړي، دا ارس به درهم برهم شي، ټول نظام به ختم شي، ایک دم به تبدیلی راشي. دې ته قیامت وي. الله جل شانه هغې ته اشاره کوي. بل طرف ته دا دومره عظیم وخت د فجر چې په دې کې یو ګناهګار عاصي نافرمانه بنده هغه خپل ژوند کې تبدیلی راوستی شي. ځکه چې دا داسې وخت دی چې د دې سحر راختو نه مخکې الله جل شانه سماع دنیا ته نزول فرمایي او اعلان کوي، هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطی، هل من مستغفر فاغفر له. کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی سوال کرنے والا اور مانگنے والا ہے کہ مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں جو چیز مانگتا. کوئی گناہ بخشوانے والا ہے کہ میں اس کی گناہ بخش دوں. د شپې ټوله شپه ګناه کړي، بیا د پښیمانه شو، بیا خپل رب ته رجوع کوي. الله جل شانه دغه وخت کې توبه قبلوي. د په ژوند کې عظیم انقلاب راتلی شي. شپه په ګناه او په معصیت کې تیره کا، او رحمان او کریم رب په باندې پرده واچوله، او بیا د دا غار څه چې کوم دی نو پټ شو، هغه ورته معاف کړ. دا دومره عظیم وخت دی. ولیال عشر دویم الله جل شانه فرمایي په لسو شپو مې د قسم وي. په دې کې زیات تر مفسرین وایي چې دغه د ذوالحجې دا لس شپې مراد د دې دا ورځې او دا لس شپې دا ډېرې مبارک، دا خطا کول نه دي پکار. په دې کې الله جل شانه ته جړه فریاد چې څه غواړي، د خپل ایمان د مضبوطېدو سوال، د خپلو ګناهونو د معصیاتو چې کوم دی نو د هغې بخښنه الله جل شانه نه غواړي. په معمولي عمل باندې زمونږ رب راضي کېږي چې په هغې کې اخلاص وي. اخلاص معمولي عمل باندې هغه راضي کېږي، هغه ته ډېر نه دي پکار. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی مرګ او ژوند پیدا کړی دي چې تاسو په ازمیخ کې وایي چې د کوم چا عمل ښه دی. احسن عملا، کس کا عمل دوسروں سے اچھا ہے، د چا عمل ښه دی. اکثر عملا نه، احسن عملا، ډېر عمل نه لږ عمل. هغه پښتو کې متل دی پیاز دی وي خو په نیاز دی وي. اخلاص په معمولی عمل کې الله جل شانه قبلی، او الله پاک د انسان د ژوند نه څومره معصیات او ګناهونه او ګړنګین غرونه چې ودرولي دي هغه ټول خدای پاک قرآن ختموي. په دې ورځو شپو کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې د ورځې روزه نیول د لسو شپو کې دا د ټول کال د روزو برابر ده په اجر او ثواب کې. یو روزه د ټول کال د روزو برابر ده. ذوالحجې دا ورځې شي. زما عزتمندو دا خبرې مونږ اورو، دې طرف ته پام نه کوو. خپل رب سره تعلق مضبوط کړئ. د الله جل شانه ذات باندې منګولې کلکې ولګوئ. واعتصموا بالله، اللہ جل شانہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. ستاسو مولا، ستاسو پروردگار، ستاسو مدد کو ان کے، ستاسو په هر سخت کې پکار راتلون کې هغه ذات هغه صرف او صرف الله دی. هغه سره منګولې کلکې ولګو. او د منګولو کلکو لګولو مطلب دا دی چې داسې اعمال کو چې هغه پې راضي کړي. دا مونږ دا خبرې د سره تېرو، دا خو عام خبرې دي، دا مو اورېدلې دي. قرآن پاک تلاوت ذکر الله نه، دا دومره عظیم اعمال دي چې الله جل شانه دا دنیا ټوله د سرو نه ډکه شي، د دې قدر نشته. د دې 2 رکعاتو قدر ورسره شته، د یو سبحان الله قدر ورسره شته، د یو لا اله الا الله قدر ورسره دومره دی چې حدیث مبارک ته د بخاری شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به یو ګناهګار بنده الله مخې ته ودري، او چونکې دا ارسه د الله په نږدې ماضي مستقبل ټول یو شان دي. پیغمبر د ډېرو خبرونه خبر کړی دی د وحي په ذریعه. هغه نه به تپوس کوي چې زما بنده تا څه عمل راوړی دی؟ هغه به وایي چې ما سره خو څه نشته. بیا به د الله جل شانه فرښتې هغه صحائف د اعمالو، هغه رجسټرې، هغه فایلونه چې په کوم کې د اعمال بد ګناهونه لیکلی شي هغه به خارش تا حد نظر دی چې ګورو نو دی به وایي چې دا خو زه غرق شم ځکه چې ټول ګناه. بیا به الله جل شانه تپوس کوي چې زما بنده د دې نه انکار کې؟ هغه وایي چې نه یا الله دا هر څه مې کړي، ما پتا باندې ظلم کړی دی په دې کې چې دا مې لیکلي دي. نه یا رب دا هر څه ما کړي دي، زه اقرار کوم. د خپو د لاندې بزمکه وتښتېدی به وایي چې بس اوس حکم کېږي درنګ ته ساعت ته او زه به جهنم ته غورځېږم. بیا به الله جل شانه فرمایي چې ستا یو عمل مونږ سره شته. بخاري شریف کې حدیث، ستا یو عمل مونږ سره شته. نو دا تا حد نظر فایلونه او رجسټرې او بیا به یو پرچی راوړی شي. هغه پرچی باندې دی چې هغه پرچی ته وګوري د هغه حجم ته، د هغې جسم ته، خو معمولي غونې شی به وي لکه څنګه چې دلته کې دا سوالونه د جمعې په ورځ راځي وړوکي کاغذ باندې. دی به وایي چې دا دومره رجسټر او په دې به څه د دې به څه حیثیت. الله جل شانه به ورته فرمایي چې نن به په تا ظلم نه کېږي. بیا به په هغې لیکلي لا اله الا الله، لا اله الا الله. زموږ حضرات علما فرمایي محدثین چې دین مراد هغه لا اله الا الله دا چې د ذکر په شکل کې یو ځل ډېره په اخلاص سره ویلي و، زړه نرم شوی او الله طرف ته متوجه او په هغه شکل کې ویلي. یو هغه لا اله الا الله دا چې سړی په هغې باندې ایمان ته را داخلېږي، هغه خو ایمان شو. یو هغه لا اله الا الله دا چې د هغې نه علاوه یو عمل دی، لکه ایمان راوړونه پس مونځ یو عمل دی، روژه یو عمل دی، زکات یو عمل دی، حج یو عمل دی. دغسې لا اله الا الله ویل د الله ذکر دی، یو ځلې ویلي ده خو ډېر نرم زړه سره او په ملامتیا سره ځان ورته ملامت ښکاره شوی دی ویلي ده. په هغې کې چې کوم اخلاص هو هغه به په بل جابړي کې واچولی شي، دا نور ګناهونه به په یو چابړي کې واچولی شي، هغه پرسي به پرې درنه شي چې الله جل شانه څه کوي هغه هر څه کولی شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا اعمال چې تاسو اورئ په دې فوراً عمل شروع کوئ. انسان پیدا دی دپاره دی، بندګۍ دپاره پیدا دی. بعضې اعمال د بندګۍ هغه چې براه راست الله جل شانه په هغې راضي کولی شي. هغه مونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی، هغه ذکر الله دی، هغه د قرآن پاک تلاوت دی چې څنګه سړی د دنیا نه لاړ شي ده ته پته ولګي. هلته به ډېر افسوس کوي، ډېر افسوس به کوي ګناه مې ولې کوله،
دا نیکی مې ولې نه ده کړې، لیکن چې کله اوبه د ورخ نه تېرې شي هغه بیا جاروزي نه، بیا واپس کېږي نه، بیا هیڅ نشي کولی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ډېر وخت به کافر دا تمنا کوي چې کاش مونږ مسلمانان وي. بل ځای الله جل شانه فرمایي اے الله مونږ واپس کا نعمل صالحا، چې مونږ داسې نیک عمل وکړو چې مونږ مخکې نه کولو، واپس مونږ دنیا ته بوځه. نه، دنیا ته واپس تلل نشته. دلته کې بیا 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 ستا د ویښېدو دپاره وینا کېږي، د بیان په شکل کې، د تقریر په شکل کې، د قرآن کریم د درس په شکل کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په شکل کې، د امر بالمعروف په شکل کې، د نهی عن المنکر په شکل کې. دا د الله جل شانه یو نظام دی، تا ته هغه خپل پیغامات را رسوي. د کتابونو په شکل کې په اسانه توګه باندې دینی او مذهبي کتابونه موجود. داسې آسان عمل کول چې بعضې ملکونو کې مسلمانان هغه په کور کې قرآن پاک نشي کېښوی، حکومت یې نه پرېږدي، او چې ویني سي قرآن پاک سره نو قید کې سخته سزا ورکړي، کله کله چې کوم دی نو سزا کې مړم کړي. دلته تا ته څومره په اسانه باندې په دې اعمالو عمل کول دي. نو عرض مې دا کولو چې دا شپې ورځې دا 10 ورځې د ذوالحجې دا ډېرې مبارکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې دا ورځې روژه نیول دا د کال د روژو برابر، او د شپې عبادت کول داسې دی لکه په لیلة القدر کې چې سړی عبادت وکړي. نو چې لیلة القدر کې عبادت وکړي نو هغه خو الله جل شانه د هغې فضیلت په خپله قرآن پاک کې ذکر کړی دی. خیر من 1000 شهر، دا یو شپه د 1000 میاشتو نه بهتر ده. دا په اعتبار د عمل د قدر سره، د وزن سره، چې د عمل قدر دومره سیوا شي. الله جل شانه معمولی عمل په ډېر څه قبلوي، په ډېر څه قبلوي. داسې ده لکه یو کس چې کوم دی نو مثلا دنیا کې هغه تږی، هغه د تندې نه مري او تا سره اوبی او تا ته وایي چې ما سره څومره سونا او سپین زر دي او جواهرات دي، دا ټول در کوم، خو دا یو کنډول اوبه ما ته راکړه چې دا زه اوس. دی وخت کې د اوبو قدر هغه سره ډېر زیات دی، هغه په هغې سرو زرو په سپینو زرو څه کوي. هغه یو کتاب کې لیکلي و چې یو کس په لار تېرېدو، غر کې غارو، هغه غار ته دننه شو چې ویې کتل نو په هغې کې هډوکي پراته دي د مړي، مرده ډانچه یې پرته ده، غوښه سرمندې توی شوي د هډوکي. د هغه سر ته یو کتبه ده، سر ته خزه لګېدلې ده، په هغې باندې لیکلی شوي دي چې زه د دې علاقې ډېر مالدار ترین شخص کس وم، ما سره سره زر، سپین زر، جواهرات، هر څه خښتې د سرو زرو د سپینو زرو دا جمع. زمونږ په علاقه باندې رالو قحط. هغه قحط کې ما سره غله نه وه، خوراک شی غنم نو، ما دا سپین زر واغشتل، داسې په لوښي کې ګرځول مې، هر یو کس انکار کولو چې زه به څه کوم. بیا مې سره زر واغشتل، بیا په هغې م چا یو سیر نیم سیر غنم را نکل چې زه بیا مې دا غمی واغشتل، هغه غمی مې ګرځول، هغې م چا سره نکل. بیا ما دا غمی مې دکل، تحریر چې لیکلی دی نو په هغه وخت پورې، او زه دا خورم نو هغه چې وخوړل نو هغې سره بیا مړ شو، ځکه چې کلمو ته لاړ، دا خو کاڼ. نو د انسان دغه زر کالی دا هیڅ په کار نه راځي. الله جل شانه سره د دې قدر و قیمت نه، ستا د یو ځل سبحان الله قدر و قیمت ډېر زیات دی، د الحمدلله قدر و قیمت ډېر زیات دی، د 2 رکعاتو مزونو الله جل شانه سره ډېر قدر دی. الله شکور دی. په ورځ د قیامت به الله جل شانه حدیث مبارک کې دا راځي، یو بنده مخې ته ودرئ، هغه به دنیا کې وخت ټول په عبثو تیر کړی، بیا به الله جل شانه فرمایي چې زما بنده څه دې راوړي؟ هغه به وایي چې یا رب ما مال جمع کړی او هغه مال ما ډېر کړی، یعنی که زمیندارونو په فصلونو مې ډېر کړی، که کارخانهدارونو په کارخانه کې مې ډېر کړی، که تاجرونو په تجارت کې مې ډېر کړی. دا به وایي ما واپس کا چې زه هغه مال ټول راړم. الله پاک به ورته فرمایي چې دا خو ستا د دنیا یو سبب و ذریعه و وسیله وه،
دې ځای دپاره دې څه شی راوړی. هغه به بیا د سترګې به بق کې راوتې وي، هغه به وایي چې ما مال جمع کړو ما واپس کړه، ځکه چې د ټول عمر په مال په جمع کولو کې تیر شو، د په ژبه به هلته هم دغه الفاظ. بیا به الله جل شانه ته فرمایي چې نه دې ځای دپاره دې کوم شی راوړی، نو هغه به هغه ځای دپاره هیڅ قسم د تیاری نه کړی، د هغه به آخري انجام خراب شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې لسو ورځو د شپې دا د لیلة القدر برابر خیر من 1000 شهر، زر میاشتې عبادت کو، پاغې کې چې کوم اجر دی هغه په قدر په شپه کې الله جل شانه ورکوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپې هغه په دې کې ذکر الله، د الله ذکر د هغې ډېر قیمت الله جل شانه څخه لګي. الله یادول، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، او بیا لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا الله جل شانه دا ذکر ډېر قیمت لګي. نن سبا عموما اکثر بعض ورونه چې ووري نو دغه سوچ کوي چې په دې کې بسي یو کافر په باندې د شپېتو او یو کالو مسلمانېږي، دغه ګناهونه په ختمېږي، ته په دې کې بسي کوم د الله ذکر، د الله جل شانه وینا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا په دې انداز باندې خبره کول هغې باره کې دا د هغې ناقدري ده. او یاد ساتئ استهزاء او تمسخر او د یو دینی شریم حکم تمسخر کول، هغې پورې خندا کول، دا کفر دی. عمل نه کول دا بیل شی دی. یو سړی مسواک نه کوي، مسواک نه کوي ګناه نشته، مسواک کوي اجر پکې ډېر دی، خوله پې پاکېږي، زنکدن په وخت کې کلمه نصیب کېږي، د قبر تکلیفونه پې اسانېږي. لیکن که چېرې مسواک چا ونه کو، خولې په دې ګوته باندې کنګا لکه په غاښونو دا مسواکه ګوته وایي، نو ګناهګار نه دی. لیکن د مسواک پورې تمسخر او استهزاء او خندا کول دا کفر دی. بلکې مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله د بخاری شریف شرح فضل الباری کې لیکي چې د مسواک انکار کول هم کفر دی، ځکه چې دا تواتر نه ثابت، تواتر تعامل نه ثابت. یقینی خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک کړی دی، صحابه کړی دی، داسې په تواتر سره یقینیات سره ثابت دي. د هغې انکار هم کفر ته وباسي، ځکه چې بدیهیات او استهزاء او تمسخر د دین د هر یو مسئله زمړه دا تمسخر دی، استهزاء ده، اهانت ده، د دین ناقدری ده چې یو کار کولی نشي، کم از کم په زړه کې هغې ته درانه ګوره. یو معصیت او ګناه هغه معمولی مه ګڼه، یو نیک عمل هغه معمولی مه ګڼه. نیک عمل ته معمولی مه وایه، د الله جل شانه په نزد د هغه ډېر لوی قدر دی. ستا دنیا ټوله یو طرف ته کا او دا نیک عمل بل طرف ته کا، هغه بدرون دی. بهرحال د دې لسو شپو الله جل شانه قسم خوري ولیال عشر، په دې لسو شپو کې د حج دا حرکت شروع شي. اوس دغه وخت کې چې تاسو وګورئ په حرم شریف کې حاجیان د دنیا د ملکونو راجمعي، او بیا په دې لسو ورځو شپو کې د هغې حرکات شروع شي. احرام تړل، احرام په حالت کې تلل، څوک په لارو کې، څوک په هغه ځای ته رسېدلي دي، او بیا دې میاشت کې چې کوم دی نو د هلته نه تګ شروع شي مینا ته. دغسې به یو ورځ را روانه ده چې هغې ته د قیامت ورځ ویلی کېږي. دا ټول خلک به د قبرونو نه پاسي، او دغسې دوو څادرونو کې به کفن په څادرونو کې، او الله جل شانه ته به د حساب کتاب لپاره جمع کېږي. دې ته یوم الحشر وایي. دا تبدیلی به د دنیا کې راځي، دا وخت را روان دی په هر چا باندې. اولین او آخرین ټول به الله جل شانه په هغه یو ورځ کې جمع کوي، او د الله جل شانه عدالت به وي، او د خپلو اعمالو پیشي ده. ایمان او کفر دا دواړه متضادین وي، څوک به ایمان راړي، څوک به کفر راړي. د چا ایمان به کمزوری، د چا ایمان به مضبوطی. قرآن کریم کې الله پاک فرمای نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم،
بعض مؤمنان به داسې وي چې د هغوی نور به د هغوی نه مخکې ځي، ایمان کې مضبوط، بعضې نور به د هغوی سره ښي طرف ته ځي، بعضې به داسې وي چې د هغوی نور او برېښنا به پل صراط باندې کمزوري وي، ځکه چې دنیا کې ایمان کمزوری او دا ایمان مضبوطول غواړي. بعضې به داسې وي چې د هغوی نور د هغوی برېښنا هغه به د دې خپې د کټې ګوتې نه ځي، لکه څنګه چې نن سبا تا سره ټارچ وي د هغې په رڼا ځي او هغه برېښنا به ډېرې، لیکن دا چې صرف هغې ګوتې نه دا نور ځي، دا کمزوري ایمان د نورو په مقابله کې. نو دا د حشر ورځ را روانه ده او دا په هر یو کس را روانه. د دې کائناتو نه سړی تښتېدی نشي. دا ځمکه دا یو وړه غونې سیارچه ده، دا د الله جل شأنه د کائناتو یو معمولی ذره ده او دا ټول وسیع کائنات په دې کې حکم، تدبیر، حکومت، سلطان د الله جل جلاله چلیږي او دا الله جل شأنه څوک عاجز کولی نشي. دنیا کې به سړی د چا نه وتښتي، د الله جل شأنه نه نشي وتی، ځکه چې کوم ځای ته ځي هغه د هغه کائنات. نو الله جل شأنه د دې 10 شپو قسم خوري، یو په دې کې ته خپل ژوند کې انقلاب او تبدیلی راوستی شي، الله راضي کولی شي. دویم دا ده چې دا تا ته د حشر د میدان پشان دا 10 شپې په دې کې خاص عمل دی، د حج هغه کېږي، د هغې نمونه درکوي چې داسې تبدیلی په دنیا کې را روانه ده. ولیال عشر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه به په دې 10 شپو کې بعض حضرات داسې وو په هغوی باندې داسې حال غالب و چې هغوی به تکبیرات په بازار کې وي، د کور نه بازار ته راووتل، په دې 10 شپو کې ټولو کې به عبدالله ابن عمر صاحب الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا الله نوم مې وجدول، الله اکبر، الله ډیر لوی دی، بیا بیا تکبیر، الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی، لا اله الا الله والله اکبر، دا الله نه سوا بل څوک معبود نشته، الله ډیر لوی دی، او ټول حمد او تعریف الله جل شأنه لري. بیا مخکې فرمایي والشفع والوتر، او په شفع مې د قسم وي، په وتر باندې شفع جفت وي. دینا نور اقوالو نه علاوه یو قول دا دی چې د اختر ورځ مراد ده 10 د ذوالحجې، ځکه چې دا جفت عدد دی، 10 په 2 تقسیمیږي. والوتر او وتر نه مراد د عرفې ورځ ده، دا ډېره لویه ورځ ده، د عرفې ورځ ډېره مبارکه ورځ ده. یعنی چې ته په حج کې نو هغه خود د حج عمل کې په عرفات کې، او که مسلمان په حج کې نه دی دغه ورځ کې الله جل شأنه معمولی عمل د خدای د رضا کولو دپاره وکړي، هغې په ډېر څه باندې قبلي. دغه 10 د ذوالحجې کله کله موږ د اختر د وجې نه په داسې مستۍ کې راشو چې سیل، سپاټې، عیاشي، تماشې، مستی په هغې کې خلک راشي، بیا د الله جل شأنه بندګي یکسر په هغه ورځ باندې پاتې شي. لوی اختر ورځ خو د قربانۍ ورځ ده، په دې کې عظیم عمل د قربانۍ هم ادا کړي. کوم مسلمان چې هغه صاحب نصاب دی، اگر که د هغه په سرمایه باندې کال نه دی تیر شوی، نصاب ته رسېدلې پیسې په دې اختر کې هغه سره شته، صرف اختر کې دې 3 ورځو کې ورسره وشوې، نو په هغه باندې قرباني واجب ده چې دی دې قرباني ونیسي. یا دې نرۍ څاروی ګډ چیلې یو، او یا دې په غټ څاروي کې په غوی، غوا، میخه، سنډا، اوخه په هغې کې اومه برخه دا باندې واجب ده، که نارینه دی او که زنانه ده. نو والشفع والوتر دام تبدیلی ده چې راځي، د عرفات ورځ هغې کې یو خاص تبدیلی راځي، ټول مسلمانان یو میدان کې جمع شي د عرفې ورځ، او د ذوالحجې د 10 تاریخ یعنی د اختر ورځ په هغې کې د ټولې دنیا مسلمانان په هغې کې یو خاص تبدیلی، هغه تبدیلی دا ده چې ټول مسلمانان جامع مسجد کې د اختر مز یو ځای ادا کړي، د علاقې مسلمان وړو جماعتونو کې دغه جمع نه کوي، بهر وځي. اگر که د مسلې په روح سره کېږي، لیکن بهتر دا ده چې د ټولې علاقې خلک په یو ځای کې راغونډ. نو بیا مخکې فرمایي واللیل اذا یسر، او په شپه مې قسم وي، الله پاک فرمایي چې کله هغه لاړه شي، نو شپه چې کله تېره شي بیا ورځ راشي، ورځ بل شان، شپه بل شان. په شپه کې څوک بهر نوځي، آرام کوي، او ورځ چې کوم دی نو هغه د کار کسب دپاره دا تبدیلي راله.
نو دغسې انسان ته په ځان کې تبدیلي راوستی شي او د هغه لوی ورځې د تبدیلۍ انتظار کو چې کومې ته قیامت ویلی کېږي. هل فی ذلک قسم لذی حجر، مخکې الله پاک فرمایي چې آیا په دې کې د عقل والو دپاره یو عظیم قسم موجود دی او که نه، د دې نه علاوه څه ته ضرورت شته؟ هوښیار خلک د دې طرف ته متوجه شي چې څنګه الله پاک فرمایي د 5 څیزونو باندې ما قسم وخوړو، د دې اهمیت او په دې کې اشارې، د دې نه غټ قسم ته ضرورت شته؟ وایي اصیل ته اشاره او که مثل ته لوړ، چې کوم سړی هوښیار وي هغه ته یو اشاره کافي ده بس. نو دا دومره 5 څیزونو باندې الله پاک قسمونه خوري او بیا فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد. دلته د یو څو قومونو الله جل شانه تذکره کړي چې اے انسانه دا قسم مې وخوړو درته، د دې څیزونو اهمیت مې ستا مخې ته واضح کو، په دې کې چې څنګه تبدیلي راځي دغسې ورځ د قیامت پتا باندې را روانه ده. بعضې قومونه چې هغوی په دنیا کې سرکشي اختیار کړې ده، د الله جل شانه بغاوت یې کړی دی، د الله د دین بغاوت یې کړی دی، د پیغمبرانو خبره یې نه ده منلي او په خطا لار باندې روان دي. نو الله جل شانه فرمایي چې بعضې ته په دنیا کې ما عذاب ورکړی دی، هغه ډېر زورورو، ډېر سرمایهدارو، ډېر تنومندو، د هغوی ډیل ډول قد و قامت قد و کاټ هغه ډېر مضبوطو، هغوی سره ډېر مال او دولتو، ډېر سره زر او سپین زرو، ډېر زبردست شاندار محلاتو، سره د هغوی ما هلاک کړل. هغې قومونو نیست و نابود شول، د هغوی یو کس پاتې نه شو. نو بیا ژوندي انسان ته خطاب دی چې ته بیا په کوم شمار و قطار کې. دلته د یو څو قومونو ذکر الله پاک. داسې مه وایه چې نن سبا ټکنالوژي عام ده او نن سبا انسان ډېر قوي دی. د اوس زمانې په مقابله کې مال او دولت هم پخوا ډېر زیات و، قوت او طاقت هم پخوا ډېر زیات. حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په هوا تلو، نن سبا د چا تخت په هوا ځي؟ جهاز په هوا باندې تلی شي، لیکن په هغې کې تیل نه لګېدل، په هغې کې ګیس نه لګېدو، په هغې کې نور څه نه لګېدل بیټري، هغه به الله جل شانه ورته هوا مسخر کړي. وسخرنا له الریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا، تابع بنایا تھا چې څه وخت به حکم وکړو چې اوچت به شي، تخ به اوچت شو. بیا به هغه د شام نه تخ راپورته شو او یمن چې شام د جزیرة العرب په شمال کې دی او یمن چې کوم دی نو ښکته دی، د 2 میاشتو لار ده. بیا به هغه لار د سهار نه تر غرمې پورې والی شو او سلیمان علیه السلام به خپل ضرورت پوره کړو، بیا به هلته نه بیا شام ته لاړو واپس خپل ځای. خو په سمندر کې چې کومې خزانې وي، ما تاسو ته دلته په دې منبر نه څو ځله عرض کړي چې زمونږ طرف ته په سیندونو کې سره زر روت، په باندې جګړې م کېږي، مړې م پکې وشل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي کړې ده، دې نه به زیات روزي ده، مخکې حالات را روان. د الله رسول فرمایي چې په عراق کې سیندونه دي، دا به د سره زر راغورځوي د ستنو په شکل. خو خیال کوئ ځئ ورته ما په هغې به جګړې خلک کوي، داسې وخت به راځي. او سلیمان علیه السلام چې و نو هغه سره پیریانو به غوپې والي، د سمندر نه به ټولې خزانې ورته رایستې، هغه به ورته ډیري جوړو. داسې اوس نن سبا ستا ټکنالوژي ډېره تیزه ده مخکې، لیکن داسې کولی شي. قوم عاد په طاقت کې داسې تیر شوي دي. دی قرآن پاک کې د هغوی تذکره ده، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے عاد قوم کے ساتھ کیا هغوی سره څه وکړل. لومبی خو د هغوی حیثیت وګوره، هغه دومره مالدار و چې بهترین آبادۍ، محلات، ټاورې، برجونه دا به یې جوړول په هغه وخت کې. بیا د هغوی په علاقه کې باغونه، بیا هغوی داسې باغونه تیار کړي وو چې هغوی کې به بعضې خلکو وی چې جنت چې خلک یادوي نو هغه جنت پرېږدئ. این خیال استو محال استو جنون، داسې تصور دی جنت ما جوړ کړی دی. په قوم عاد کې دا د نوح علیه السلام په اولاد کې 500 کې راځي. په هغوی کې یو کس د عاد په قوم کې د هغه نوم شداد و، هغه جنت ویزه جنت جوړو، مال وسره ډېر زیات و، سره زر، سپین زر، جواهرات، هر څه وسره.
اوس هم ټول دغه زور کوي، امریکا، چاینا، یو بل چې موږ سره د دومره سره وی چې زمونږ د ډالر په شا پسې د سره زر پراته وی چې زمونږ کرنسی په ټولو کې اوچته وی، لیکن دومره زر چا سره نشته. مختلف ضمانتونه دي چې خلکو ته ورکول کېږي، د پولۍ پړسته هغه زمانہ کې خدا سيزونه وو. نو دې شداد زر راواغشتل باغې باندې باغ جوړول، لو یسمکه راګیرک هغه کې خاور تنظیم وکړو، پاغه کې باغونه قسمه قسم وکړل، پاغه کې داسې گیټونه داسې کمرې جوړ کړې وي چې هغه مرصع بالجواهر وي، یعنی دغه په دیوالونو باندې غمی لګولي، هغه یو مختلفه رڼاګانې کولې. اوس سوچ کوا او دغه ستنې پاغه باندې جواهرات لګې دي، پاغه کې بیا مارغان پرې خو د مارغانو د پاره بیل زینو جوړ کړی، د هر یو سیز د پاره بیل چې هغه ته مننه وته وي چې به تفریق کوي، سیل کوي، په دې کې ګرځي. قوم عاد په سیل سپاټه کې ډیر مشهور دي. شداد دا جنت جوړ کو او بیا امیران وزیران هم مجلس یاران دوستان ځان سره کل جزو دا افتتاح کو چې څنګه نه وته پس د مر پر اختراع لا سائق بس ایسه او بیا په جنت باندې داسې طوفان او زل رالو چې غار ختم شو. داغه د دنیا جنت الله جل شانه چې کوم جنت جوړ کړي دی پاغه باندې فنا ناراضي، ځکه چې دا غیب جوړون کې ذات الله دی او هغه جوړ کړي دائما همیشه د پاره دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خالدین فیها، یہ جنتی جنت میں داخل ہو کر اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاغه کې وہ ہمیشہ ہی دی. هغه طوفان، باران، زل، اوبه، سیلاب، زلزلہ، تندر، دا سيزونه نه هر څه محفوظ دی. او پاغه کې د انسان د تصور نه بالاتر نعمتونه الله جل شانه خېدي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. پدې کې داسې سيزونه دي چې سترګو لیدلې نه دي، غوږونو اورېدلې نه دي. دا قصې په خوا مونږ چې ماشومانو د مشرانو په قصې راته وي، بعضې به د دروغ وي، داسې بادشاه داسې کار نه داسې هغه قصې چې ته وې او پاغه کې څه اورې نو د هغې نه بالاتر دي، ستا د خیال نه بالاتر دي. ولا خطر على قلب بشر، اور انسان کے دل میں اس کے بارے میں سوچ و تصور بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسی نعمت اللہ پاک نے رکھی. نو دا قوم عاد دا آغا باغات آغا جنتون اللہ جل شانہ تباک. دا قوم عاد چې په کوم ځای کې نن سبا چې سړی په جیاس کې مزي، چې کله سړی په جیاس کې تیریږي، ته چې حج ته یا عمرې ته ځې، زه خو چې کله ځم په شیشه کې ګورم نو لاندې سرې شګې دي. دا د مسقط او د عمان او دا مشرق کې راځي، یمن په جنوب کې راځي، جده او مکرمه په مغرب کې راځي. د دې درې وړو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده د قوم عاد علاقه، دا خواره واره پاتې کې باغات هم پکې او محلات هم پکې او هر یو شی جوړ کړو. اوس پاغې کې سرې شګې دي، بلکې اوس نوې تحقیق داده که چېرې یو سړی ژوندی انسان پاغې کې په سورلۍ باندې یا پیاده لاړ شي، ننوځي او دی ځي، نه دی واپس ژوندی نشي راتلی. نه پکې اوبه شته، نه چینه شته، نه ونه شته، نه غنه شته. الله جل شانه په خپل عذاب او قهر نازل کړو. دی به د یو بل نه اوچتې اوچتې ماڼۍ جوړولې او دی ته الله جل شانه قد و کاټ څومره ورکړو. د نن سبا انسان خو هغه قومیات ته داسې ښکاري لکه چته. بعضې اسرائیلیاتو کې د هغې تذکره راځي، قرآن کریم صرف دومره ویلی دی التي لم يخلق مثلها في البلاد. یہ ایسی قوم تھی کہ شہروں کے اندر، علاقوں میں، بر اعظموں میں، شہروں میں ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی. دا سے خلقو چې داسې خلق بل ندی پیدا. لم يخلق مثلها في البلاد. دا غي غټواله، پلنواله، دا غي دنګواله قرآن پاک دا غي تذکره نه ده کړي، ځکه چې قرآن کریم دې سيزونو پسې نه ځي، هغه اجمالی بیان کړي. لیکن هغه داسې و چې عام انسان ته هغې ته څه ښکارېدو نه، دومره غټ غټ تنومن او دا هلاک پسې شول، کاڼي پې نه دي ورولی، دا په هوا باندې هلاک شو. هوا څومره کمزوری شی دی، لطیف شی دی، او هغه سیلۍ او هوا باندې راله او دا ټول قوم د هغې نوغې ووتو، بالکل څوک پاتې نه شو. د هغې باغات، د هغې بندونه، هغه زمانه کې ډیمونه جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي. صد معارب
احادیثو کې قرآن پاک کې د هغې تذکره راځي، هغه جوړ کړی او بند او د هغې ډیم په ذریعه به خوا او شا ټولې علاقې هغه اوبه کېدې. نن سبا هم خلک ډیم جوړ کړي، ټیک ده، لیکن هغه زمانه کې هم دا څیزونه وو، دا ټوله علاقه به په هغې باندې اوبه کېده او دومره باغات وو چې په ټوله لار به مسافر تلو نو غیر آباد ځای پکې نه راتلو. بعضې مفسرینو لیکلي دي که تشه ټوکرۍ به تا په سر باندې کېښوه، تشه ټوکرۍ، او په هغه لاره به تېرېدې نو د باغونو هغه څانګې د ونو داسې دې لارې ته راوړېدلې وې یو طرف ته او بل طرف ته چې هغه د میوو به ډکې وې، نو پخه به یې به خپله را پرېوته نو ستا ټوکرۍ به د یو باغ نه چې وتې هغه به ډکه شوه. داسې الله جل شانو پیدا کړو. دا مالداري وه، دا د هغوی کدو کاټو، لیکن الله جل شانو هغوی تباه کړل. ولې؟ ځکه چې هغوی په دنیا کې سرکشي وکړه. دا الله جل شانو احکامات، د پیغمبر وقت تعلیمات، دا غي ارشادات په هغې باندې عمل نه کو بلکې بغاوت اختیار. نو انسان باغی، ظالم، سرکشه، جابر، الله جل شانه فرمایي چې ستا یو رستا په دنیا کې پتا باندې دا غي خونی حالات راتلی شي چې دا غي نوم نشان نشته. اوس چې چرته ډېر وخت پس چرته ډانچه دا غي ملاو شي خلک حیران شي غنی نو قیامت خو چرته تل نه دی. نو الله پاک فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے انسانا چې ته سرکشي کې تا دا نه لید کتلی، الم تر کیف فعل ربک بعاد، چې ستا رب پروردگار د قوم عاد سره سوکل، او رب د ټولو یو دی، هغه الله دی. هغه ته چوټ ورکړی و چې عملو کې عمل یې ونه کو، بیا آخر کې په د الله جل شانه رسۍ را تنګ شو. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد چې هغه ارم قوم دی، ذات العماد د لویو ستنو والا. ارم د دی د نیکه مو، او دا ارم دا د سام زوی او سام د نوح علیه السلام زوی دی. نو دا د هغه په نسل کې ذات العماد لویو لویو ستنو والا، لکه دا دیتا عمود وی، دا د جماعت دا ستن چي ذات العماد. بعضې وایي چې دی به هغه ټایم کې د کاڼو توګلي ستنې جوړولې، کاڼو نه یو یو کاڼي هغه به ودرولې، په هغې باندې به خپل محل ټینګ کړو. اوس نن سبا په سریه باندې ټینګ کېږي، ډاټونه به ورته ورکړي. او بعضې وایي چې د دی هغه خیمې چې څنګه د دی قد وکاټو، دغسې هغه خیمې هم دومره اوچتې او دومره شاندارې وې چې د هغې هغه بانسونه ډېر زیات دنګ دنګ وو، چې چېرته به تلل نو تیار ساز و سامان به ځان سره وړو، هلته به یې فوراً خیمه ولګوله، او داسې بهترینه خیمه چې نن سبا د هغې په شان خیمې نه شي کېږي. التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله پاک فرمایي دا داسې قوم چې په علاقو کې په ملکونو کې داسې خلق نه دي پیدا شوي. لم يخلق، الله جل شانه ورڅ کولی شي. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. ان الله على كل شيء قدير. هغه هاتي پیدا کولی شي، هغه زمري غوندې زړور حیوان پیدا کولی شي، هغه په انسانانو کې داسې انسانان پیدا کولی شي چې د هغې قد وکاټ ډېر دی. لیکن الله جل شانه چې کله حکم راشي بیا د هغه حکم مقابله کې هیڅ شی نه ټینګي. او که انسان څومره قوت او مال والوي او د الله جل شانه سرکشي اختیار کړه، لکه نن سبا دا بعضې ملکونه چې ځان ته معتبر وایي کافر، یو ورځ د هغوی دپاره هم شته، لیکن مسلمان خو د خپل دین نه واقف دی، د خپل پیغمبر د طریقې نه واقف دی. دی په کوم بنیاد باندې تکبر او سرکشي او بغاوت او ظلم کوي؟ د دې ظلم به د بوس کی هر یو صورت کې چې دی وکړو، که د چا مال چا لاندې کو، که چاته سوک سپېړه ورکا، که څوک یې بې ګناه قتل کو، د هغې تپوس به الله جل شانه. کله پې الله جل شانه په دنیا کې مزه راکاږي. ګنې نو یو وخت داسې شته دی چې په هغې کې به د مظلوم را پاسي او الله جل شانه په عدالت کې او دربار کې به فریاد کوي چې یا الله زما سره داسې کړي، تر څو پورې چې به الله جل شانه د هغه نه د هغه بدل نه غشته، تر هغې پورې به دا ورځ د حشر ختمیږي نه. حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، او کما قال علیه الصلاة والسلام، تر دې چې دوو بیزو په دنیا کې جنگ کړو، دوو بیزو بکریاں، یو ښکروره وه او یو بېښکر وه، او دا ښکروره بیزه لګیا شوه، دا بېښکرو ګیزه په دنیا کې وهلې وه، هغه تې غریبه تښتېدلي وه، مسکین هغې څه کولی نه شول ځکه چې د هغې ښکر نو.
نو الله جل شانه په ورځ د قیامت د دې بېخکرو بيزې د پاره د غخکرور نه بدلا اخلي بیا بخور شي. الله جل شانه ته د دې هیڅ ضرورت نشته، لیکن د الله جل شانه یو صفت ته هغه د عدل. ان الله هو العدل، الله جل شانه عدل والا هغه بالکل برابر سرابر معامله کوي. چې چا سره زیاتې شوی دی د ظالم نه به د هغه دپاره بدلا اخلي. او حیوانات به په قیامت کې نه، دا صرف دنیا کې د انسان دپاره الله پاک پیدا کړي دي، لیکن چې چا زیاتې کړي دا حیوانات به هم ژوندي شي او بدل به واغشتی شي، د هغې نه پس به بیا خاوري شي. او چې کله دی خاوري شي نو انسان کافر، باغی، سرکشه، ظالم، جابر، نافرمانه د خدای، هغه به هلته کې دا ارمان کوي چې کاش زم د دې ځناور په شان وی چې زم خاورې شوی وی، ما ته سزا راکړی شوی، لیکن هلته د انسان خاورې کېدل نشته. نو الله پاک فرمایي التي لم يخلق مثلها في البلاد، چې د هغې په مثل په ښاریو کې نو پیدا شي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. او بیا الله پاک فرمایي چې ته سمود ته نه ګورې، ته د هغې نه عبرت نه اخلې چې څنګه هغې بغاوت کولو، سرکشي کوله، د خدای نافرمانی کړي وه، داسې تم د خدای نافرمانی کې ته د هغې نه عبرت نه اخلې. هغه سمود، دا سمود تربورانو د قوم عاد ښه، او دا د هغې پسې راغلي دي. د هغې بقایجات چې کوم پاتې شوي کسان ترې نه هغې د شام طرف ته وتښتېدل. نو د مدینې منورې او د شام په منځ کې چې نن سبا ورته عرب مدائن صالح وی او دیار سمود، او دلته پیغمبر چې مبعوث شوی صالح علیه السلام، د صالح علیه السلام قوم، هغې باندې خدای پاک هلته عذاب راوست او هغې هلاک کړل. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. او هغه سمود ته نه وینې چې هغې به ګټان توګل بالواد، په وادي قرا کې. د دې غیزې ته وادي قرا وی واد. مونږ لیدلې دي هغه علاقې، اوس هم هغه ځمکه دومره زرخیز او باغات دي پکې، او د هغې د کورونو نښې اوس هم شته، ځکه چې غرونه دي، په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي. په یو کور جوړولو باندې به کلونه لګېدل، کاڼي به توګل په چڼیو باندې، په هغې کې به دننه کمرې جوړولې، په هغې کې چې کومه ګلکاري شوي د په کاڼو کې هغه اوس هم شته. داسې کورونه په دنیا کې نن سبا د هیڅ چا نشته. اوس چې جوړی سیمټو کنکریټو نه جوړ کې سموده پس د هغې حالت خراب شي، په هغې باندې څومره کلونه تیر شي او هغه هماغسې رنګ دی، هماغسې کاڼی دی. الله جل شانه فرمایي چې تا نه د کور او د محلاتو د قصورو په جوړولو کې دا خلک ستاسو نه مخکې وو. دا ځکه دا ټکی ذکر کړی دی. جابوا الصخر، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، هغې به غرونه توګل، ګټان به یې توګل، په هغې کې به یې کورونه جوړول. جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. لیکن هغه قوم هم هلاک شو، هیڅ څوک د هغې پاتې نه. نن سبا سعودي حکومت د هغې علاقې نه غیر شاپېر یو کنډتار ته وکړی، او لویه علاقه هغه ټوله یې راګیر کړي، د هغې هغه نښې نښانې چې کومې دي هغې نه یو قسم ته متحف او میوزیم جوړ کړی دی چې خلک ته عبرت واخلي. وفرعون ذی الاوتاد. او الله پاک فرمایي ته فرعون ته نه ګورې، ذی الاوتاد چې میخونو والو. فرعون میخونو والا ورته ولې وایي؟ د هغه خاص نقطه الله جل شانو د دې خلکو راغلي. هغه دومره زورور و چې بیا به چاته سزا ورکوله، نو سزا به حقیقي مجرم به و که به نو چې دی به چانه ناراض شو نو هغه ته به سزا ورکوله. او بیا به چې سزا ورکول نو کله په ځمکه او کله دیوال پورې بیا به سپیانو ته ووایي چې د لاسونو خپې خواره کوي، نو په یو لاس به یې ورته میخونه ټکول د اوسپنې، په بل لاس به یې ورته ټکول، په خپو به یې ورته ټکول، او بیا به یې دغسې هغه تزنول او بدن نه به یې ورته غوښې شوکول. او دې فرعون د خپلې بیبي آسیې رضی الله عنها سره چې هغه مسلمانه وه او په موسی علیه السلام ایمان راوړ، هغې سره همدغه عمل کړی. نو دا میخون والی یا به په ځمکه باندې سملولو سړی، او بیا به هغه ته چې کوم دی نو په لاس او خپو باندې میخونه ټکول، هغه به خوځېدی نه شو. الله جل شانه فرمایي دا دومره ظالم دا قسم خدای پاک هلاک په سین کې لهو کو. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. دا هغه خلکو چې دوی سرکشي اختیار کړي وه په علاقو کې، په ښاریو کې، او د دې هغه غټه سرکشي څه وه؟ د الله نافرمانی، کفر، شرک، خپل ځان ته سویل، تکبر. دا الله جل شانه نه برداشت. انسان سره بندگی عاجزی خایږي، لیکن د الله په وړاندې، د هغه چا په وړاندې نه چې ستا هغه ته ضرورت پیښ شي نو ته هغه ته سر ټیټ کړي، چې ستا د دنیا حاجت پوره کړي. نه، دا خدای پاک نه برداشت. الله جل شانه ته سر ټیټېدل دا خدای پاک خوښوي.
د موس په شکل کې، رکوع په شکل کې، د سجدې په شکل کې د الله جل شانه بندگی اختیار کړه. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دې ورځو شپو کې الله جل شانه برکتونه، دا ډېرې مبارکې ورځې شپې دي. په کال کې هر لمحه په هغې کې د ځان ته خپل آخرت جوړولی او تیارولی شي، لیکن داسې مبارک شپې چې په هغې کې د لږ قیمت ډېر قدر دی الله جل شانه څخه، دا ضایع کول نه دي پکار. یو دویم دا ده چې د الله جل شانه د قهر او د غضب نه او د الله د ناراستیا نه یره پکار ده. داسې اعمال چې تر اوسه پورې پکې زه مبتلا یم، د هغې نه توبه وباسم، الله جل شانه ته رجوع وکړم، که هغه هر قسم معصیت او ګناه چې وي، ځکه چې په بعضې ورځو شپو کې د ګناهوالی هغه ډېر زیات شي. الله پاک دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله. یو کس تپوس کړی دی چې د زوریز نوم څه مطلب دی، او زوریز یې لیکلی دی ضاد واو ری یې او زی سره. زه په خپله نه پوهېږم چې د دې څه مطلب دی. نومونه داسې کېدی چې هغه د پیغمبرانو نومونه وي، د صحابو نومونه وي، د نیکانو خلکو نومونه وي، او یا بامانا نوم وي. عبدالله، عبدالرحمن، د الله بنده، د رحمان بنده. نوم کې دې ته مه ګورئ چې دا نوم چا نه دی، خیر راشه زه کېدم، نو پته لګي نه چې د دې څه مطلب دی. یو کس تپوس کړی دی چې زما والد صاحب کمزوری دی، زه چې د هغه د نوم نه لاندې ویښته اخلم نو دا څنګه دي؟ دا ټیک نه دي. د هغه د نوم نه لاندې ویښته اخیستل ته چې اخلي دا ټیک نه دي، ځکه چې د بل چا عورت ته کتل لا حرام دي. نو دا داسې ضرورت نه دی چې بغیر د دې نه هغه باندې وخت نشي تېری. خپله کمزوری دی چې نشي کولی نو بس دغسې یې پرېږدي. یو کس تپوس کړی دی چې زما د زوی عقیقه نه ده شوي، نو په قربانۍ کې زه هغه ته عقیقه کولی شم، یو حصه به کوم که دوه، او که وړوکې څاروی وي نو بیا به څه کوم؟ نو عقیقه که چېرې ته کول غواړې په قربانۍ کې، نو د هغې طریقه دا ده چې یو حصه یا دوه حصې په غټ څاروي کې نیوی شي ورته، که یو دې خوښه ده دوه دې خوښه، او چې وړوکې نری څاروی اخلي لکه ګډ او 20 چیلې، نو هغه بیا یو څاروی ثابت اخلي، هغه یو حصه کې راځي. یو کس وایي چې زما پلار ویلی دي چې زما د مر نه پس 10 مرلې کور په 5 وروڼو او 2 خویندو کې تقسیم کوي، او د هغې دا وینا ده چې زما 10 مرلې کول زما نه پس تقسیم کوي، او په دې کې 2 لکه روپۍ صدقه کوي. او والد صاحب مې دا هم ویلی دي چې زما او زما د ښځې چې کومه حصه ده په 10 مرلو کې دا هم صدقه کوي. اوس تپوس زه دا کوم چې آیا د پلار به وصیت مې ټیک دی په دې عمل وکړو که نه؟ ستا پلار چې څومره ور ترکه پرېښي ده، نو که مور دې ژوندی وي نو د هغې حصه د پلار نشي صدقه کولی، هغه خپل مال اختیار ده چې کله د پلار وفات شو د هغې خپله برخه ده، د هغې خوښه ده. او که هغه مړه وي نو خود د هغې مال وراثت ته میراث کې به تقسیمېږي. بیا چې د هغه نه څه پاتې دي، که دغه کور وي صرف، نو په دې کور کې د ټولو وروڼو خویندو برخه ده. او که پلار په دې کې وایي چې دا صدقه کوي، نو هغه ثلث مال کې وصیت کولی شي 3 برخه. مثلا د دې کور قیمت و 13 لکه، نو 13 لکو کې د هغه وصیت په 10 لکو کې نافذېږي، د 10 نه سوا کې نه نافذېږي. دا 20 لکه به تاسو تقسیم کوي، او که هغه په دې 10 لکو کې دنه څه خاص شمېر یاد کړی، مثلا ټوله ترکه 13 لکه وه، هغه وی 2 لکه صدقه کوي، نو هغه کولی شي د پلار په وصیت باندې به عمل کوي، ځکه چې دا وصیت بې نافذېږي، 3 حصه کې دنه دی. یو کس وایي چې زما مور اوس وفات شوي ده، تپوس کول دا دي چې د هغې د ثواب دپاره څه عمل وکړم؟ صدقه ورکړم، نفل وکړم، قرآن مجید تلاوت وکړم، او آیا چې زه دا اعمال کوم نو ما ته پکې اجر و ثواب شته او که نه؟ دې ته ایصال ثواب وایي. کوم یو نیک عمل چې ته کې، کوم یو نیک عمل، هغه نه چې په تا باندې فرض او واجب دی. لکه فرض مونځ شو د جمعې، ته وایې چې د دې ثواب زما مور ته ورسېدا، نه، د دې نه علاوه چې کوم ستا اختیاري عمل دی، صدقه شوه، نفل شو، تلاوت شو، چې کوم یو نیک عمل دی، کوی کنستل شل، اوبه لاره چاته ورکول شل، ته دا نیت وکړې چې یا الله د دې اجر و ثواب زما مور ته زما پلار ته ورسې، نو دې ته ایصال ثواب وایي، دا جایز دی. او چې څنګه ته مور ته ثواب رسې، نو امید دی الله جل شانه په خزانو کې کمی نشته چې تا ته هماغه عمره اجر و ثواب تا ته هم درکړي. یو کس وایي چې
زه د مور او پلار سره په کور کې پاتې کېږم، واده مې کړی دی، زمونږ یو دکان دی چې هغه دکان نه مونږ د کور خرچه چلو او والد صاحب هم خرچه کوي. سوال لا دی چې قربانی بس صرف زما والد صاحب کوي او په ما باندې هم شته، که چېرې ته د پلار سره په دې دکان کې شریک یې چې څنګه د پلار برخه ده داسې ستام ده، نو قربانی پتام ده او په پلار هم دی ده. دا هغه وخت کې ده چې کله د دکان مالیت دومره جوړیږي چې هغه نصاب ته رسي، چې تا ته بیل درکړي نو ستا هغه هم نصاب ته رسي، او چې پلار دې واخلي نو هغه هم نو بیا په تا بیله قربانی واجب ده، په پلار دې بیله ده. او که چېرې نصاب ته نه رسیږي او شریک یې په دکان کې نو په دواړو نشته، او چې وړوکی دکانګی دی لږ دی. او که چېرې ته پلار سره شریک نه په دکان کې بلکې ته پلار د یو ملازم په حیثیت سره یې او تا ته هغه څه درکوي د میاشتې یا د ورځې جیب خرچ درکوي، او ته باقي پلار سره خدمت کې او سرمایه دې ټوله د پلار ده او تا سره پیسې نشته دی، نو دغه وخت کې په پلار دې قرباني شته، پتا نشته. یو کس وایي چې د پلار د وفات نه پس څه ځمکه په هغې مقدمه چلیږي او څه په استعمال کې ده او په هغې کې رهایشي کور هم دی، د میراث څه طریقه ده؟ دا چې مفتی صاحب ته راشي او په دې کې نومونه ټول وارثانو واچوي نو هغه به راته مسلې تقسیم وکړي، او فی الحال چې کوم دی نو دغه چې کوم باندې مقدمه ده نو په هغې خو مقدمه ده چې مقدمه یې وړښته شي نو هغه بیا تقسیمولی شي د میراث د ورثاو مطابق. او کومه ځمکه یا کور چې دی چې پلار مړ دی نو په دې کې د ټولو برابر خپلې خپلې برخې. یو کس وایي چې ما ته مور او پلار یو جینۍ کړې ده، هغه زما خوښه نه ده، نو چې خوښه دې نه ته ورته وایه چې زه دا نه کوم. او که چېرې په هغې کې څه خو نه نو مور او پلار دې ښه پوهېږي، غاړه ورته کېږده، مور او پلار خفه کوه ما. البته که دې خوښه نه نو تا ته اختیار شته، او اختیار دا دی چې کله نکاح تړلی کېږي تا ته وایي چې ستا قبوله ده نو ته ورته وایې چې نه، چې بیا ته وایي چې ستا قبوله ده نو ورته وایې چې نه، بس نکاح به نه کېږي تر څو پورې تا اقرار نه کړی، قبوله کړي دي نه، تر هغې پورې نکاح نه کېږي. یو کس وایي چې یو سړي خپله لور بل ته ورکړه، د هغه اولاد نو د دې جینۍ د نکاح ولی به څوک وي؟ خپل پلار به وي او که چې چا پاللی د هغه به وي. د نکاح ولی اختیارمن هر څوک جوړېدی شي، خپل پلار هم جوړېدی شي، او چې چا دا بچی پاللی دا لویه کړي دا هغه هم جوړېدی شي، او د دې رور د تره زوی بل هم جوړېدی شي چې دا ووایي چې زما د نکاح اختیار ما دته ورکو، هغه سړی وکیل دی. لیکن مسله دا ده چې د دې جینۍ نسبت بچا ته کېږي، فلانکی د فلانکی لور، نو د پلار په ځای به هغه کس نوم اچوي چې کوم خپل پلار دی، نه هغه کس چې چا پاللی دی. یو کس وایي چې ماشین والا یعنی د لرګو ماشین، هغه لون لرګې واخلي او بیا څو ورځې پس هغه چې اوچ خرڅوي نو په هغه وزن باندې خرڅوي، آیا دا درسته او که نه؟ نه، دا غلطه ده. که چېرې دی د لرګې په وزن خرڅوي نو بیا به نوی تول کوي، بیا به تله چلی پکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله تاسو د وزن شی یو بل ته ورکوئ نو دوه تلې به پکې چلوئ، دوه، یو د بایع تله او یو د مشتری تله. هغه به خپله تله باندې تلي، دی به هم تلي. نو دا لرګی چې دی مخکې خرڅوي نو په هغه توله نشي خرڅولی، لکه چې لون لرګی مثلا د هغې وزن دی 2 منه، او چې کله هغه اوچ شو نو د هغې وزن چې کوم دی نو 10 سیره کم شو، په هغې کې اوبه ولاړې. اوس چې ته د 2 منو په وزن باندې خرڅوي او هغه 10 سیره کم 2 منه دی، نو دا دوکه ده، دروغ دی، غش دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دوکه وکړه هغه زمونږ نه دی. ته داسې کولی شي چې دا لرګی چې کوم ډېری دی زه دا په دومره پیسو باندې خرڅوم، په وزن نه، ستا خوښه ده که اخلې واله که نه اخلې مال. بغیر د تول نه ته خرڅ کا، منقط باندې مه خرڅو، په سیر مه خرڅو، بیا جایز ده. او که په وزن باندې خرڅې نو بیا به یې تلې، هغه په مخ